موبایل کاین ماسټر کې د ویډیو د ایډیټ لپاره کوم سیټینګ او فیچر ورکړل شوي دي د مخکې دې باره کې مخکې ما ویډیو جوړه ده. نن به په دې باره کې خبرې کوو چې څنګه کولی شو د کاین ماسټر کې مکمل ویډیو ایډیټ کو. نو ورځو د ویډیو پر لور. زما نوم حسن او تاسې وینئ ټیک اے اف جی یوټیوب چینل. نو ټول نه مخکې به راول راسو د کاین ماسټر نو دا پلس آیکن باندې به کلیک کړئ، د غټ اپشن باندې کله کلیک کړئ نو تاسې د کاین ماسټر صفحه راوړي. نو تاسې به لاول په میډیا باندې کلیک وکړئ. نو دلته ستاسې لاول چې کومه ویډیو وي انټرو وي هر شی راخلئ. زه هغه راخلمه، زه لاول انټرو راخلمه. نو دلته ما یوه وړه ویډیو راواخیسته، دلته کې ما خبرې کړي دي د کاین ماسټر د ویډیو باره کې ده. نو دا مې راواخیسته، دې پسې به زه یوه انټرو راواخلمه. دلته به راسمه انټرو فولډر ته، زه به یوه انټرو راواخلم. دا انټرو صحیح ده. انټرو مې چې کله راواخیستله نو تاسې د انټرو په منځ کې او د ویډیو په منځ کې دا یو انیمیشن وینئ، دلته به دې باندې به کلیک وکړئ. زه دلته ټرانزیشن افیکټ ورکومه، دلته به راسمه 3D ته به راسمه، دلته 3D دغه اپشن باندې به کلیک کړم. دا کله دا ویډیو ختمه شي ته اوس به وګورو دا ویډیو څنګه ختمیږي. داسې ملګرو دا ډېر ښایسته اوړي داسې. نو دې پسې به موږ یوه ویډیو راواخلو، رابسو ایکسپورټ ته. ایکسپورټ چې کله راغلو نو دلته به زه یوه ویډیو راواخلم. کومه ویډیو مثال زه خالي تاسو لپاره یوه ویډیو راخلمه، دا ویډیو به راواخلمه. ما دا ویډیو راواخیستله. اوس تاسې ګورئ چې دې ویډیو کې کوم ځای خراب ده. نو زه غواړم د دې ویډیو د اخر یې ختم کړم. نو دې ځای نه وروسته زه غواړم چې دا ویډیو ختمه کړم. دې ځای نه وروسته نو دلته به د ویډیو باندې کلیک وکړئ، پاس کینچي بیاتي باندې به کلیک وکړئ. نو ټرن ټو رایټ آف پلی هیډ دې باندې به کلیک وکړئ. دا وروسته پارټ به دې ختم شي. نو راپسو تاسې په منځ کې کوم یو ځای مسټیک کړی وي، غلطي هم کړې تاسې کولی شئ هغه هم دې ځای نه لرې کړئ. نو دلته به راسئ لاوله د هغه باندې ویډیو باندې به کلیک وکړئ. نو پاس بیاتي اپشن باندې به کلیک وکړئ، لاندې سپیلیټ آرټ پلی هیډ باندې به کلیک وکړئ. دلته ستاسې ویډیو کټ ته تاسې څومره غلطي په ویډیو کې کړي نو هغه تاسې کولی شئ دلته دا ویډیو بیرته دلته بیا سپیلیټ آرټ پلی هیډ باندې به کلیک وکړئ. نو دا منځ پارټ باندې به بیا کلیک وکړئ. نو دا تاسې دا ډیلیټ بټن باندې به کلیک کړئ، دا به ختم شي. نو دلته هم تاسې کولی شئ یو افیکټ ټرانزیشن ورکړئ، خو زه نه ورکومه. نو رابسو د دې ویډیو لاول سر د دې ویډیو لاول سر کې کوم مسټیک خو موږ نه کړي، غلطي خو به هم نه کړي. تاسې دا لنډوی هم شي ډایرکټ. نو زه به یې دې ویډیو لاول سر ته راسمه. نو دې ویډیو لاول سر دا ده، زه غواړم دې ویډیو لاول سر هم ختم کړم. دا لاول سر د ځای نه به شروع کړم. نو ویډیو باندې چې کله کلیک وکړو نو پاس بیاتي اپشن باندې به کلیک وکړو. دلته چې کله کلیک وکړو نو پاس ټریم ټو لیفټ دې باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسې دا پارټ هم ختم شو. نو پاس ټیک اپشن باندې به کلیک وکړئ. نو اوس غواړو د خپل ویډیو سره یو سونګز او مثال غانا ولګو. نو رابسئ دلته په اډیو باندې به کلیک کړئ. نو دلته ما په ویډیو اډیو انتخاب کړه. دا اډیو د منځ څنګه چې راغلی تاسې به په پلی باندې خوښه شوه نو په دا مثبت علامه به کلیک وکړئ. تاسې دې سره به ستاسې دا سونګز ولګېږي. دلته دا سونګ ګانا وړه دلته بیا ورسو اډیو ته. نو لاندې فولډر ته راسو، فولډر کې ستاسې چیرې سندرې وي یا اډیو وي اچولي نو هغه دلته ډایرکټ راتلی شي ورته. نو دا موږ دې ځای نه دا ویډیو وړه کړو. زه خواست ستاسې د مثال وړاندې کومه. نو دا موږ ویډیو دا به ډیلیټ کړم. نو تاسې ګورئ موږ دا
سونګز ورسره ولګي د دې کې اوس لیک څه کار پاتې ده. کار دا ده چې کې دلته موږ د اول سره کې خبرې کړې دي. دلته به دې ځینې موږ د آډیو لرې کوو. دلته زموږ انټرو ده. دا انټرو باندې باید انټرو کې زموږ خپل میوزیک شته. زه غواړم چې دا میوزیک خالي په دې ویډیو کې راشي، نه په انټرو کې، نه په دا بله ویډیو کې. دا انټرو چې کله ختمېږي دلته به د میوزیک باندې کلیک وکړي یا لیک به کته راسي. ټریم سپیلټ باندې به کلیک وکړي. دا ټریم ټو لیفټ آف پلی هیډ باندې به کلیک وکړي له اول سره کې. ستاسې دا آډیو چې ده دا به له هغه سره د ویډیو سره کټ چې دې خوا ته دلته ستاسې دا به ټیک وي. دلته ستاسې ویډیو د اول سره کې بیا وروسته انټرو ده. انټرو پسې دا راشي. نو که تاسې په کوم ځای کې ویډیو کې یا خبرې یا تیزې کړي وي یا قرار کړي وي، نو تاسې به وګورئ ستاسې ویډیو چې په کوم ځای کې ستاسې ویډیو دلته تیزولو اپشن هم شته. سپیډ کنټرول باندې ستاسې ویډیو کوم ځای کې کوم ځای پورې لیک تیزوئ نه تیزوئ، دوم اپشن ته به راستو ستاسې ویډیو اړوئ یا که نه اړوئ، داسې کوئ تاسې ویډیو که نه دا بل طرف ته اړوئ داسې کوئ سي. نو را به سو بل اپشن ته کالر فلټر تاسې دلته رنګ هم ورکوئ چې ویډیو باید کوم رنګ کې وي، تازه خپ کوم رنګ ستاسې خوښ وي. زه خپل رنګ صحیح ده. نو دې کې نور اپشن هم شته. کالر اجسټمنټ دلته تاسې د ویډیو رڼا تیزوئ کموئ هر رقم کوئ سي. نو دا هم ډېر مهم پارټ دی د ویډیو. نو را به سو بل ته والیوم که تاسې والیوم کې چینج راولي یا تاسې والیوم دا د مثال تاسې په کوم ځای کې غږ تیز کړی وي، نو دلته به تاسې په دې باندې کلیک وکړئ. دلته نو داسې به راسي یا بیا به کلیک پرې وکړئ. نو ستاسې ویډیوز په کوم ځای کې تاسې خبرې تیزې کړي وي قرار کړي وي، نو تاسې کولی شئ چې دا اواز ټیټ او جګ کړئ. دا هم د دې ویډیو ډېر مهم رول ده. نو را به سو بل ته آډیو فلټر دلته چې دې کولی شئ دې ویډیو آډیو فلټر وایس چینج کړئ. دلته وایس هر رقم تاسې چینجوئ سي. نو دا د دې ویډیو ډېر مهم سیټینګ ته. زه یوه لوګو راخلم، را به سي لیر ته به میډیا باندې به کلیک کړئ. نو زه دلته یو خپله لوګو راخلم. نو ما اوس خپله لوګو راواخیسته. لوګو به راواخلم، دلته به په یوه ځای کې سیټ کړم. نو لوګو هم چې کله ولګول نو په لوګو باندې به کلیک وکړئ. نو لوګو چې تاسې غواړئ د ویډیو تر کوم ځای پورې بوځي یا ټوله ویډیو کې هم تاسې کولی شئ دا ویډیو فل ویډیو کې ولګوئ. دا چې کله دا به ټیک وي نو اوس به راسي. نو تاسې ویډیو چې په کوم ځای کې چینجینګ راولي دا اپشن باندې به کلیک کړئ. تاسې ویډیو څرنګه ویډیو ده دا به وګورئ. نو بیرته به دلته راسي. اوس به راسي داسې ویډیو څنګه کولی شئ موبایل کې سیو کړئ. موبایل کې راوړلی شئ چې کله کلیک وکړئ نو ویډیو څومره ورژن راځي HD کې راولي یا HD کې راولي SD کې راولي. دلته په ټول باندې کلیک کوم. نو زموږ د مکمل ویډیو سره کلاس کې